سبحان آباد والو زه چې په سبحان آباد کې مړ شم خخوی به مې هندوان خو نه یم څه سوځوی خو به مې نه توجه خخوی به مې خبرې کې خخوی به مې دا کومې کپړې مې اچولې دي سره مې خخوی کمیس به رانه وباسې پرتوګ به مې رانه وباسې ډېر ظالمان نه یې توجه خیر د کمیس پرتوګ وباسه واسکټ راته پرېږدې دې سره مې خخوی ای جي صاحب قسم بالله زمونږ لباس کپړې مونږ سره قبر ته نه ځي قبر ته به ایمان ځي ایمان وګټه عمل صالح توجه چا چې په حفظ ختم کړي راشه مال حفظ والا راشه توجه دله یو بل میک راکړه زر شبه ناوخته رزبانګ وي څه شه ساوند والا د خیرن بچې میک ورکړه مړه توجه 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 دا چې ګلوکاران پنکاران اداکاران مس مردان ته لګېدلي بیا ډېر مزېدار مولا ته خراب خراب لګې خیرن کا بچه توجه ستاسو نوم دی عبدالقهار توجه دې طرف راوړه دې طرف ته دې خوا راوړه یارېږه را یارېږه مه تا ته څه وایم نه چې ما چاته څه هغه ډبل زیرو مې درډېږه کړې توجه لږ مکالمه هغه ورته وی که څوک مې سر د تنې غوڅ کي چې کم دی که څوک مې سر د تنې غوڅ کي چې کم دی وو به نړمه د چې کم دي نه چې کم دی به هر حال ختم القرآن په ناظره ختمونه د حفظ باندې په کائنات کې الله عظمت او رفعت شان او شوکت قدر او منزلت قرآن ته ورکړي اور تورات کتاب اللہ زبور کتاب اللہ انجیل کتاب اللہ لیکن قرآن کتاب اللہ دے کلام اللہ دے وائے قرآن کتاب اللہ دے کلام اللہ دے کتاب اللہ دے بولو کتاب اللہ دے بولو کتاب اللہ دے بولو کلام اللہ زچ خبریں کو زما کلام دے اور جسے تچ خبریں کے ستا کلام دے الفاظ دیگر ڈاکٹر چ خبریں کئی ڈاکٹری بیانی سائنسدان چ خبریں کئی سائنس بیانی سیاستدان چ خبریں کئی سیاست بیانی فقیر چ خبریں کئی فقاہت بیانی قرآن درب کلام دے اوگورا سمجھ زما رب دے داسے کلام دے رب کریم دے قرآن کریم دے رب مجید دے قرآن مجید دے رب عظیم دے قرآن عظیم دے رب عظیم دے قرآن عظیم دے رب حفیظ دے قرآن محفوظ دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مفتی سردار علی حقانی سے محترم توجہ توجہ رب حفیظ قرآن محفوظ قرآن الفاظ محفوظ معنی محفوظ تشریح محفوظ تجوید محفوظ لہجہ محفوظ دا قرآن رموز محفوظ اسرار محفوظ قاعدہ محفوظ معنی محفوظ زبر محفوظ زیر محفوظ پیش محفوظ توجہ قرآن زبر پزے سوک زیر نشویلی زیر پزے سوک زبر نشویلی چاک دا قرآن زبر پزے زیر ہوئے زیر پزے زبر ہوئے واو خود تو زیر اور زبر ہو جائے گا قرآن کے زیر اور زبر میں فرق نہیں لا سکتا پلب زیر اور زبر تمام بربادی ہوئے قرآن کے سکھ پرک راوستنی قرآن کے سکھ پرک راوستنی قرآن کے پرک راوستنی توجہ دا ټول دنیا خانانو ته وایا ملکانانو ته وایا نوابانو ته وایا کل کائنات کې لوی دولت د قرآن دی وای لوی دولت پېښور کې په خبرو باندې لاک ډاون نه دی لوی دولت دا چې کوم چپ د دې ته بل څه شی لوی دولت ښکاري چې شاید ماته مو وایا لوی دولت اور دا سے دولت تے صدر سرا صدارت قبر تنزی وزیر سرا وزارت قبر تنزی خان سرا خانی قبر تنزی ملک سرا ملکی قبر تنزی
زی قرآن والا سره به قرآن د پېښور یو خان وفات شوی الله دې وبخي 5 کروڑ روپۍ ورسره خښې کړې وي خښې کړې وي تاسو خو داسې سوچ کې پرېوتې دوی وی چې دا قبر به مولي صاحب کوم ځای یا صاحب مولي صاحب چې راوي کنو د 5 کروڑ پیکج پکې پروت دی مال والا سره مال قبر ته نځي 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 قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي دا به د قاري صاحب مولانا صاحب سره شیخ صاحب اجي صاحب سره نو پرېښي که قرآن د ده په جیب کې پروت و ځکه چې قبر ته څوک ځي د هغه جیبونه نه دا قرآن قاری صاحب په داسې ځای کې پروت دی دلته نه د چا پلار نشي وبخښلی توجه نن د ملا منشور قرآن دی د طالب منشور قرآن دی دستور قرآن آئین قرآن دی قرآن اور قبر ته به ایمان ځي مال قیمت دی که ایمان رښتیا ووایي لږ خو زر زر وایي مال قیمت دی که ایمان عهدو علو عهده قیمت دی که عقیده او زمونږ د پښتنو چې دا ته کښېنې او ذات 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 زمونږ ذات ډېر قیمتي دی که ذات مصطفی بیا ولې ونه ویم د مال په حفاظت پوهېږي د موبایل په حفاظت پوهېږي پښتونه د ډیران د پټي دکان مارکیټ په حفاظت پوهېږي د خپل ذات په حفاظت پوهېږي ذات مصطفی په حفاظت ولې نه پوهېږي قرآن په حفاظت ولې نه پوهېږي شریعت په حفاظت ولې نه پوهېږي طریقت په حفاظت ولې نه پوهېږي ختم نبوت په حفاظت ولې نه پوهېږي ایمان وګټه قرآن وګټه شریعت وګټه طریقت وګټه ختم نبوت وګټه ډیران مه ګټه پلار نیکه اډوکې ګټم اډوکې نه ګټې ډیران ګټې پلار نیکه اډوکې ګټم ډیران ته خو د پلار نیکه اډوکې وې ځمکې ته جایداد ته د پلار نیکه اډوکې وې ایمان ته څه شی وایي توجه پلار په نیکه زموږ د ټولو په شریکه دشمن شیطان دی څوک دی اوچته واز دشمنو دشمنو د چا خو پکې دوست نه دی دشمنو ایمان خرابوي ایمان وګټه قبر ته به قرآن ځي ایمان به ځي د توحید عقیده به قبر ته ځي د ختم نبوت عقیده عمل صالح ایمان به قبر ته توجه د دې ځای څه نوم دی څه شی سلطان آباد